السلام علیکم ملګرو، ډیر زر به زه تاسو ته رسیدلی شو او د ارشد د میلاوېدو او د جوړې خوشخبري اورم. ما مخکې کوشش کړی خو زه لکه سیریس نه وم، خو زه اوس پاکستان ته روان یم او دا زما د زړه یو غټ ارمان دی چې زما تلو نه مخکې دا دواړه روغ شي او یو ځای شي. موږ یو ځای ناست پاس یو، خوړلې څښلې هم ده، په منځ کې داسې خبرې راشي نو شاید دومره ټولو نه دی ورکول پکار. ارشد به یې په جده کې دی، دا کار به وشي انشاءالله هغه سبا راواپس شي. نو هغه ته ما په موبایل هم دا خبرې کړې، حالانکې هغه ډېر دې وخت کې ډېر غوسه دی، سیدوري شاه هم ډېر غوسه دی. خو دا اوس زما ذمهواري شوه، انشاءالله دا دواړه به زه روغوم. یو زه به یې خپلې دیرې ته راغواړم، که زما په دیره یا اعتراض وي نو داسې ځای ته به بوځم چې دې دواړو په اعتراض نه وي. په داسې انداز به جوړه کوو چې نه پکې سیدولي شاه خرابېږي نه پکې ارشد خرابېږي، دواړه کینګان دي. انشاءالله دعاګانې کوئ والله چې ما ته خلک وایي دا ورانه زما چې یو طرف ته سیدوري شاه ناست بل طرف ته مې ارشد ناست نو زه به دوه سټارانو په منځ کې یم، سوپر سټارانو په منځ کې او منځ کې به موسی خیلي. او انشاءالله دا خوشخبري به زه تاسو ته ډېر زر واورم. کوم چې درېمګړي دي ارشد ته وایي چې ورځه پې نو الله یې د هغو هم کور وران کړي، او کوم چې درېمګړي دي او سیدوري شاه ته وایي ورځه پې نو الله یې د هغو هم کور وران کړي. تاسو پې ولیکئ امین، که الله یې دا مسله حل کړي، تاسو بیا هم ولیکئ امین.